الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدر منذ شيوخ كرام علماء كرام مجاهدين عظام او مؤمنو او مجاهدين ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ټولو ته د نیکمرغه کوچنی اختر مبارکی وایم. الله پاک مو روزه تراویح او صدقات ذکر ختمونه ټول مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول ک. د الله جل جلاله یو عظیم احسان وسو چې د الله جل جلاله یو عظیمه فریضه د روزه فریضه مسلمانانو ادا کړه او اوس د اختر د لمانځه دپاره جمع شوي دي چې یو بل عبادت هم سرته ورسوي. الله جل جلاله یو اسلامی فضا چې په آزاد فضا کې خپل اسلامی احکام پر ځای کې الله ورته برابر کړی ده. مسلمانانو ورونو، د انسان تخلیق او پیدایش الله جل جلاله دغه دپاره کړی دی چې انسانان د الله جل جلاله عبادت وکړي او الله جل جلاله وپیژني او د الله جل جلاله حکمونه پر ځان باندې او پر نورو باندې عملي کړي. نور مشکلات د انسان چې دي د هغې د حل کولو وعده الله کړې ده چې هغه به الله بیا پوره کوي. د بنده ذمواري یوازې د الله جل جلاله عبادت دی. خدا د الله عظیم فضل وسو چې موږ ته الله دا توفیق راکړي چې د الله دا عبادت سرته ورسوو. محترم ورونو، لکه څنګه چې روژه د الله پاک عبادت دی او ټولو مسلمانانو په ښه طریقه باندې ادا کړه، د اسلام ټول احکام د روژې په شان باندې پر مسلمانانو دغسې فرض دي چې سرته بې رسوي او په اخلاص باندې به د هغوی اجرا کوي. محترم ورونو، عبادات یو انفرادي عبادات دي، یو اجتماعي عبادات دي. انفرادي عبادات خدا دي د هر سړي خپله ذمواري ده، خپل لمونځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی. او یو اجتماعي عبادات دي، دا دواړه د الله جل جلاله حکمونه دي. د دواړو اجرا کول، برپایه کول پر مسلمانانو باندې فرض دي. اجتماعي عبادات یو سالم سیاست د خلکو د اصلاح لپاره
الله جل جلاله د بندگانو یو فریضه ګرځولې ده چې همیشه به مسلمانان یو اسلامی شرعي سالم سیاست لري چې په هغه باندې به د ټولنې او اجتماع اصلاح کوي حکومت بلري امیر بلري یو جماعت بلري چې د هغې په ذریعه باندې به اسلامی احکام جاری کوي او مسلمانانو باندې دا یو ضروری عمل دی چې سر ته بیرسوي چې قوت به جوړوي په خپل اجتماع باندې په خپل اتفاق باندې به یو قوت جوړوي چې په هغه سره به هغه حکمونه عملي کوي چې هغه په یوازې سر نه عملي کېږي هغه په انفرادي ډول باندې نه عملي کېږي بلکې هغه قوت ته ضرورت لري د دې قوت پیدا کېدل مهمه وسیله جهاد فی سبیل الله دی مسلمانان به جهاد کوي د فساد په مقابل کې د کفر په مقابل کې د دې لپاره به زمينه برابرۍ چې یو قوت پیدا کی او په هغه قوت سره د الله جل جلاله هغه حکمونه چې هغه په اجتماعي ډول باندې اجرا کیږي هغه به اجرا کوي دا پر مسلمانانو فرض دي یوازې لمونځ نه دا لمونځ هم یو فرض دی دا سالم سیاست او شرعي حکومتداري جوړول یو نظام جوړول دا یو فرض دی لکه مسلمانان چې په لمانځه او په روژه باندې مکلف دي په دغه یو حکومت جوړولو باندې هم مکلف دي چې د هغې په ذریعه باندې هغه حکمونه جاری شي چې هغه په انفراد باندې نه جاری کیږي الله جل جلاله لکه چې د روژې په حق کې فرمایلی دي بسم الله الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام دا هم فرمایلی دي کتب علیکم القصاص لکه روژه چې فرض ده قصاص هم فرض دی که یو څوک را ولاړ شي بل سړی په قصدن باندې په قتل ورسي د دې قاتل قصاص فرض دی د مسلمانانو په یو جامعه کې دا فرض ده چې د ظالم او د مظلوم نصرت بکیږي کومک بکیږي د ظالم کومک دا دی چې د ظلم نه ونیسه لاسونه بند کا تر څو پورې چې بیا ظلم ونه کی قاتل قصاص کا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما پدې کوم امر دی د الله دام فرض دی غل ونیسه غلا ونیسه لاسونه پریک الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة كل واحد دا هم فرض دي د حدود اجرا هم فرض ده قصاص هم فرض دي قطع د ید د لاس پر کېده هم فرض دي د مظلوم دفاع د مظلوم حق د ظالم نه اخیستل هم فرض دي خدا په انفراد باندې نه کیږي دا سړی په یوازې سر نشي کولای او د دې ذمہواری سره نه په لمانځه سړی خلاصيږي نه په روزه ده هر یو ځان ته فرض دي پر مسلمانانو باندې دا فرض ده چې په خپل جامعه کې به یو نظم لري یو حکومت به لري یو امیر به لري چې هغه به د الله جل جلاله شرعي احکام عملي کوي اجرا کوي به او حدود بنافذي کدا چې څوک وی چې هغه د الله حدود نه نافذي شریعت نه نافذي او د ظالم او د مظلوم حقوق نه برپای کوي دا
دا مسلمانان چې دي دا الله ته مسؤلیت لري، ځکه چې دی د شریعت یو حکم چې هغه د یو شرعي نظام جوړول دی هغه نه دي کړي. مسلمانانو ورونو دا به د ځان ذمہواری او خپل اسلامی مسؤلیت بولو چې موږ مسلمانان به خامخا د اسلامی حکومت جوړېده کوو، اسلامی حکومت به جوړو، هغه حکومت چې الله جل جلاله راته تعریف کړی دی او شریعت راته ښوولی دی. که دغه شرعي حکومت نه وي د ټولو غاړې بندې دي، ټول الله ته مسؤل دي. هغه څنګه حکومت؟ هغه به داسې حکومت وي چې پر دې مظلومانو باندې به رحم کوي، پر ظالمانو باندې به قهر کوي، او د اسلامی احکامو د پاره به فضا او زمینه جوړي، او د مسلمانانو امنیت به ساتي، او مسلمانانو ته بشري حقوق ورکوي، او مسلمانانو ته به ښوونه کوي، تعلیم به ورته کوي، اسلام به ورښيي. خلفای راشدینو چې به والیان مقرر کړي نو دا پر ښوونه چې تاسو به خلکو ته تعلیم کوئ، ښوونه به کوئ، اسلام به ورښیاست، شرعي احکام به ورښیاست، او د مظلوم سره به تر هغه وخت پورې درېږي، کومک به ورسره کوي تر څو چې ظالم مو ضعیفه کړی نه وي. مسلمانانو ورونو، علماء کرام پر دې باندې ټینګار کوي چې افغانستان کې اسلامي نظام راغلی دی، شرعي نظام راغلی دی. زه خدا درته وایم چې موږ ته الله جل جلاله سیاست ښوولی دی په شریعت کې. انما الطاعة فی معروف لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. خبره زه درته کوم صفاح، طاعت چې دی په معروف کې دی. که کم وخت د امارت فرمان صادر سو، حکم یې وسو، د شریعت و ترازو ته واچوي. که د الله جل جلاله د حکم سره مخالف نه وو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حکم سره مخالف نه وو، د الله پاک تر یو آیت لاندې وو، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر حدیث لاندې وو، داغه سره په ټکر کې نه وو، او د اجماع سره مخالف نه وو، د مسلمانانو د اجماع سره، هغه حکم بیا پر مسلمانانو باندې لازم العمل دی، هغه حکم به مني، اطاعت به کوي. او که کم وخت کې حکم صادر سو او هغه حکم معصیت وي، ګناه وي، او هغه د الله جل جلاله د کتاب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت او د حدیثو مخالف وي، هغه کې به اطاعت نشته. تر څو پورې چې یو حکومت پر دغه اصل باندې روان وي چې حکم یې د شریعت مطابق وي، تر هغه وخت پورې دا حکومت شرعي اسلامی حکومت دی. د داسې حکومت اطاعت کول دا یو اسلامی ذمہواری ده. دا چې څوک نه وایي زما اطاعت چې هیڅ څوک نه کوي، هیڅ څوک، هیڅ فرد نه چې زما د رای اتباع کوي، نه چې زما د خبرې اتباع کوي، بلکې د شریعت اتباع دی کوي. زما حکم هغه وخت قابل اعتبار دی چې د شریعت سره موافق. که د شریعت سره مخالف وو بیا د هیڅ چا طاعت نشته. لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق. نو په داسې صورت کې چې د شریعت سره مخالف نه وي، بیا د اطاعت چې دی دا د امیر نه دی، دا د الله اطاعت دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دی،
دا د شریعت اطاعت دی، دا د یو شخص نه دی. داسې حکومت پر خلکو باندې لازم او واجب دی چې جوړی وي چې هغه په شریعت باندې حکمونه کوي، د شریعت سبب مخالف نه وي، او په شریعت کې به جوړ جاړی نه کوي، پر شریعت باندې به ولاړ استقامت وکړي، د خدای تعالی حدود بنافذي، د الله حکمونه بنافذي، شریعت بنافذي. د ضعیف او د قوي فرق به نه کوي په عدالت کې، دواړو ته به په یوه سترګه ګوري، قوي ته به هم په هغه سترګه ګوري زورور ته لکه کمزوري ته چې ګوري، کمزوري ته به هم په هغه سترګه ګوري لکه زورور ته چې ګوري. انصاف وي، عدالت وي، تر څو چې یو حکومت پر دغه مسیر باندې رواني د منکراتو مقابله وي، منکرات به نه پرېږدي، په جامعه کې ناروا شان به نه پرېږدي، حرام به نه پرېږدي، د دې مخه به نیسي، په علانیه چې څوک ګناوي کوي د هغه مخه به نیسي. دا د یو حکومت فرض دی. غل به ټینګوي، نور مفسدین به ټینګوي، سرحدونه به ساتي، د کفارو سره به جګړې کوي، که د کفارو حرم باندې څوک پر دې حرم تجاوز کوي دغه مقابله به کوي، د کفارو د مداخلې مخه به نیسي چې په دې نظام کې څوک مداخله کوي. دا شرایط پکې شته. منځونه به اقامه کوي. الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. منځونه به قایمي، جماعتونه به، امامان به، د امامت نظم به هم جوړي، او خلکو ته بل منځونه ورشي. دا وایم دا امامان دا علما دي خپل محلي مقتدیانو ته منځونه ورشي، منځونه دي ورزده کی. دا فرض د لمانځه زده کړه او د لمانځه کول در ایمان بالله ورسته لوړ مقام د لمانځه دی. د مجاهدینو د جهاد هدف، د کامیابی هدف دا دی چې دی به لمونځ اقامه کوي، لمونځ به کوي او زکاتونه به ورکوي. زکات د الله پاک یو عظیمه فریضه ده، پر دې باندې به خلک باعث کوي. د اسلامي حکومت ذمہواری دا ده چې عاملین به مقرروي، عاشرین به مقرروي، تر څو د غنیانو څخه زکات جمع کی، فقیرانو ته ورکي، بې وزلانو ته ورکي. دا د حکومت ذمہواری ده. امر بالمعروف، په نیکو باندې امر کول، د بدو سمنه کول، دا د اسلامي حکومت ذمہواری او مسؤلیت دی چې هغه کې حدود هم راځي، قصاص هم راځي، هغه کې ټول منکرات راځي چې د هغو به مقابله کوي. تر څو چې یو حکومت پر دغه مسیر روان دی، دا اسلامي حکومت دی، دا شرعي حکومت دی. تر څو چې یو امیر پر دغه مسیر روان دی، دا شرعي دی، اسلامي دی. د دې حکومت ټول حاکمان چې دي هغه شرعي دي. د دغه حکومت رعایت چې دي نیکبخته خلک دي. د دغه حکومت ولس چې دي دا د الله پاک نږدې بندگان دي چې دغه حکومت الله ورکړي دي چې اسلامي شرعي نظام دی. نن الله جل جلاله د افغانستان پر دې ولس باندې رحم کړی دی. دا د دې ولس کامیابی او د دې نیکبختي ده چې الله یو داسې اسلامي نظام ورکړی دی تر څو پورې چې ژوند وي د کفر یو قانون به هم په دې افغانستان کې ځای پیدا نه کړي. الله سره دا وعده وکړه ده. خیر دی یو سر دی ولاړ څه پروا نه کوي، خو په اسلام کې به معامله نه وي. یعنی هغه سي کار چې هغه اسلام په خطر کې اچي او اسلام له منځه وړي، د اسلامي اصولو خلاف وي، دا به قطعا نه کوو. تبلیغات ډېر درته کېږي.
د خلکو په خبرو پسې مه ځئ. داسې خبرې کېږي هیڅ بد اراده نه لرو. الله مو دې وساتي چې موږ به د دې مجاهد ولس په حق کې بد اراده لرو، او دا هغه ولس دی موږ ته قدر دی، پر موږ باندې قدر دی، موږ د زړه ټوټې دي. د دې ولس هر بچی زموږ د زړه ټوټه ده. قسم په الله چې د دې ولس بچان داسې راته معلومېږي لکه خپل بچان. ځوانان یې د خپلو بچانو په اندازه راته معلومېږي. داسې زه نه کوم. ګوري په افغانستان کې 40 کاله سخت جنګونه وسوي نیوبی دی. ما چې کله د قطر مذاکرات شروع و د امریکایانو سره، زه په دې کې وم چې امریکایان خو به وځي. فکر مې په دې کې باندې چې د امریکایانو وځي بیا به د جاپانانو سره موږ څنګه جنګ کوو، څنګه به وژنو، دی به موږ وژني، موږ به دی وژنو. او کافران به په دې باندې خوشاله وي چې موږ سره جنګیږو، دی به د واشنگټن سره کومنده ورکوي. یا الله دا به څه کوو. زه بس په دې کې وم چې زه اوس د امریکایانو په وتو باندې خوشاله سم، که په دې باندې خوابدی سم چې بیا به خپل ولس وژنم، دا د دې به راته جوړ کړي او زه به وژنم، دی به زما په مقابل کې ولاړ. دومره بوج چې پر ما باندې و دا بس یو الله ته معلوم دی. ما وویل د مجاهدینو ته مې ویل دا مشران مې جمع کړي و، دا مولوي صاحب هم نور مشران هم مال که دغه خلکو دا ورته وایي د الله په خاطر چې کښر دی توپک، نور د دې کافر په کومنده مځي. تاسو سره موږ جنگ نه کوو. د اوله سره چې جنگ مو شروع کړی دی ستاسو مرګ زموږ مقصود نه و. موږ سر درته ویل چې موږ کافر سره علاقه مخه علاقه موږ دا کافر سره پرېږده، اوس چې موږ کافر سره پرېږدي، خو مخ ته دې څوک نه درېږي. دغه خپلو افغانانو ته چې پرېږدئ دا کار، د دې کافرانو دفاع مه کوئ، د دغو په مخ کې مه درېږئ، ځان ورته سپر کوئ. وګورئ که دغو خلکو ورته وایي چې بس جنګ پرېږدئ، تاسو په عفو هېڅ حساب نه در سره کوو. هغه زموږ د مجاهدینو په حق کې چې څه محاسبې در سره دي، څونه مو شهیدان کړي، هغه حساب نه در سره کوو. څونه کورونه مو خراب کړي. یو د بندگانو په حق کې زموږ صلاحیت نشته، بندگی حقوق نشو در معافولای، لکن په د جنگ او جهاد په دوره کې چې مو څه کړي ټول در معاف دي. نه غواړو د افغانانو بدمرغي، د افغانانو ستړیا، د افغانانو پریشانی، دا زموږ د اعصابو پریشانی ده. ورونو اسلام راغلی دی، شریعت راغلی دی، تر شایه د الله په خاطر ودرېږئ، ستاسو د دنیا او د آخرت ګټه ده. موږ ولیدله کافرانو موږ ته هیڅ ګټه نه ورسول، دیموکراتانو هیڅ ګټه نه ورسول، دا مفسدینو هیڅ ګټه ونه بغیر دې څه زموږ په وینو باندې وبېدله. کورونه یې را خرابول، اولادونه یې را خرابول، زندګي یې را خرابول، ملک یې را خرابول، دنیا او آخرت یې را خرابول. دا موږ تجربه کړه. اوس دا د مسلمانانو علماو نظام دی، د مسلمانانو نظام دی. د دې کامیابی ستاسو په حمایت باندې ده. که تاسو ولس تر شا ولاړ واست، حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین، الله به کافي وي. دا تاسو مؤمنان چې در شا د دې نظام ولاړ یاست، بس دا به کافي. د دې در شا ودرېږئ، دا بد اراده نه لري، ښه اراده لري. رب جل جلاله به کامیاب کی. الله دې دغه فتنو څخه وساتي چې دا نن دنیا ورته متوجه ده. دا د مسلمانانو امن او دا د مسلمانانو وسایي، دا د مسلمانانو د اسلام رڼا، دا کافران نشي برداشتولای. ډیر کوشش وکړي، په ډیرو بدو الفاظو به مو یادوي، ډیر تخریبونه به وکړي، کوشش به وکړي چې یو وارې بیا دلته په افغانستان کې د وینو ولې وبهیږي او جنګونه راپورته سي. لیکن دا به د کافرانو ارمانونه د خاورو سره خاورې کې. افغانان هغه خلک دي چې د کافرانو په مقابل کې سخت مقاومت کړی دی، بیا به هم سخت مقاومت کوي. مسلمانانو ورونو، د اختر ورځ ده، الله جل جلاله دې ستاسو ټولې قربانۍ قبول کړي، روژې قبول کړي، جهاد مو قبول کړي. ستاسو د ټولو تکلیفونه دې الله قبول کړي چې په دا 20 کاله په دا 40 کاله جهادونو کې مو قربانۍ ورکړي دي. الله پاک مو ټول خدمتونه قبول کړي.
الله دې د ټولو شهیدانو شهادتونه قبول کړي. الله دې د ټولو زخمیانو، الله دې د ټولو کورونو چې خراب شوي دي، الله دې په دنیا او آخرت کې اجر او مزدوري ډېره ورکړي. خدای تعالی جل جلاله دې اعمال قبول کړي. ورونو د امتحان وخت دی، کوشش وکړو، الله جل جلاله به موږ ته د لارې هدایت کوي او الله به مو کامیابه کوي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ورونو استقامت وکړو، تکالیف به برداشتو، پروردگار عالم جل جلاله به هر څه راته اسانه کوي. به مولا اقتصاد را جوړ کړي، به الله رزق را کړي، به مولا وساتي، به مولا حفاظت وکړي. زموږ رب یوازې الله جل جلاله دی، بل څوک مرب نه دی. یوازې چې زموږ سره د رزق وعده کړی دغه الله پاک دی، بل څوک نه دی. نه موږ ته دا کفار رزق را کوي، نه اقتصاد را کوي، هیڅ شی نه را کوي. هر څه چې را کوي هغه الله جل جلاله دی. که الله را سره راضي وو بیا به ټول مشکلات به محلي، که الله ناراضه سو بیا به ټول مشکلات به بیا پاتې، بیا به د حل کولو څوک نه. نو الله جل جلاله مو دې پر دغه عزم او پر دغه استقامت باندې باقی پرېږدي، او الله جل جلاله دې ټولو ته توفیق ورکړي چې د خپل اسلامي نظام په هره برخه کې وساتي. واخر دعوانا